بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې مونږه په ریلینکویش خبره کوو چې د ریلینکویش زموږ سره په پښتو کې څه مطلب کېدای شي. نو د ریلینکویش زموږ سره په پښتو کې مطلب کېدای شي پرېښودل، لاس اغستل، دست بردار کېدل، یو څیز پرېښودل، د یو څیز نه لاس اغستل، دې ته ویل کېږي ریلینکویش دې عمل ته. په انګلیش کې دې لپاره د ګیو اف، هینډ اوور او ابینډن الفاظ هم راځي. د نیوز پیپر مثال ته راځو، نو تاسو به پې ښه پوه شئ. PM Shehbaz to relinquish party position upon Nawaz is written. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ځای نواز شریف ته د هغه په واپسۍ باندې پرېږدي. یعنی پرایم منسټر شهباز شریف چې کوم دی نو هغه به څه کوي؟ ټو ریلینکویش پرېږدي به هغه څه شی پارټي پوزیشن، د پارټۍ مقام یا په کومه عهده چې دی دې وخت کې دی، یعنی د پارټۍ په کوم پوزیشن چې دی نو دا پوزیشن به هغه پرېږدي د نواز شریف په واپس راتلو ته. نواز شریف ته به یې پرېږدي. ټیک ته چې کله هغه راشي نو هغه به پرېږدي. نو دلته هم ریلینکویش د هینډ اوور یا د ګیو اپ په معنو کې استعمال شو. یعنی هغه به دا ځای هغه ته هینډ اوور کوي، هغه ته به ورکوي او پرېږدي به خپله به پرېږدي او هغه ته به ورکوي. نو دلته هم د ریلینکویش مطلب یا معنا دا پرېښودل، دست بردار کېدل، هینډ اوور کول.